نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو سیز دی دا هغه سیز د وجې نه زه په خپل امت ډېر یریږم چې زما امت به په دغه شي کې مبتلا کېږي او هغه شی چې داسې معمولي څیز هم نه دی هغې ته راکوټ شرک ویلي کېږي وړوکې شرک صحابو تپوس وکړه د نبي علیه السلام نه چې د الله رسول راکوټ شرک څه شی دی ته چې په خپل امت یریږي چې دا به کوي دغه راکوټ شرک څه شی دی نبی علیہ السلام او فرمایل الرياء والسمعه ریاکاری یعنی یو کار دی لکول چې خلق می اوویني خلق را تخسره وي او د شهرت لپاره یو کار کول سمعه خودنه لپاره او د اورونه لپاره یعنی د شهرت لپاره کار کول چې د په خلقو کې په نیکه باندې مشهور شي نبی علیہ السلام فرمایي په دې دوو سيزونو چې بل تزان خې چې زه نیکم او ځان مشوره په خلقو کې چې زه نیک شم د دې دوو سيزونو چې دې تر کوټه شرک وای د دې د وجه نه د خپل امت ډېر یریږم چې زموږ امت بل دواړه کار کوي دا حقیقت ته عبادت چې مونږ کوو د الله لپاره عبادت دې د الله لپاره د عبادت مقصد هم دا دی چې ته د الله بندګي وکې هغه عبادت چې الله په خوشحاليږي او الله ته په سړی نږدې کېږي هغه د الله لپاره پکار دی بل چا لپاره نه او چې یو سړی منځ کوي یا تسبیح اړي یا بل نیک عمل کوي او دې ځان خلقو ته ښیي نو دغه سړی الله سره شریک کړو عبادت مونږ الله ته ښایو چې بنده ته دې وښاو نو دغه بنده د الله سره په دې ښودنه کې شریک کړو عبادت دې لکه چې الله په خبر شي او ته دی لکه چې نه دا خلق په خبر شو ما ته خو وای نه دی لمکوا دی لو چې الله وای چې دا بنده می خده او چې نه خلق وای چې دی خده نو الله سره دا بنده شریک کړي نو هغه لوی شرک نه دی چې سړی په ایمان نه دی او کافر کیږي او هغه سره مشابه دی هغه ته ورنږدې دی د دې وجه نه د دوارو جهانو سردار مبارک ورته کوټه شرک وای یو اوږد حدیث د نبی علیہ السلام مبارک دی چې د قیامت پر درې کسان به الله را مخ کیږي یو سړی نه به تاسو کی وایا سامل لیکړي دي سړي کړي دي دی بوئی د الله رسوله قرأت القرآن ما د قرآن تلاوت کړي دي یو روایت کې دی قرأت القرآن فیک استاد رضا د پاره مې کړي دي چې ته په خوشاله شې ټول شپه مې د قرآن تلاوت کو مونږ کې به مې کو دروازه بمیم د قرآن تلاوت کو قرآن می یاد کړو حافظون د قرآن ډیر تلاوت می کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به وتو فرمایي چې او بشک تا د قرآن تلاوت کړی دی په موږ کې دیم کړی دی او بار دیم کړی دی لیکن صدا پارا ما د پارا نه دل نه چې الله می خوشاله شي دل نه چې عمل نامه کې می ثواب لیکلی شي ليقال انه قارئ چې خلق وی چې زبردست قاری دی ډیر خپل تلاوت کوي ډیر مزیدار قران لولي خشته قاری دی او هغه چې کوم مقصد لري تلاوت کړي دی هغه په دنیا کې ګټلې خلق ویلي دي چې دا قاری دی خلق دې صفات کړي دی نو چې کوم مقصد لري کو ادي دنیا کې حاصل کړي دی دلته اسم نشتا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې د سپېمو کې وته زنجیر واچي او پړ مخې جهنم ته وغورځوي بل یو سړی به را مخکې کی الله به تاسو کې سړي کړي دي وی الله خیراتونه مې کړي دي صدقې مې کړي دي او خلق له ډېر لوی مال ور کړي دي پټ او ښکارا او هر قسمه بدا جمعتونه او لارې او لختي د نیکۍ چې څومره کارونه دي دا تفسیر دې ځان نه چې څومره د نیکۍ کارونه دي ځکه د حدیث مفهوم هم دغه څه دی چې د الله مخکې یو سړی ډاډه وایي چې ما صدقه کړې ده نو هغه پوره صدقه کړې ده چې د الله مخکې یو سړی پولاو په میدان وایي چې الله بالکل مې کړې دي نو هغه بیا کړې دي الله بالکل صدقې مې کړې دي جمعتونه هر څه مې جوړ کړې دي رب العالمین به فرمایي او بالکل صدقې دې کړې دي مال دې خیرات کړې دي وګوره زما لپاره نه دې نه چې زما الله خوشاله شي دې لپاره چې خلق وی فلان کې سخی دی لیقال
چې دا ویلی شي انه جواد چې دا خو ډېر سخي سړی قرآن جومات جوړی ډېر سخي سړی لار جوړی ډېر سخي سړی خلکو ته خیراتونه ورکوي او چې کوم مقصد لري دا خیراتونه کړي دي هغه د دنیا کې ګټلی دی بس چې څه دی کول هغه اجر دی دشته دی که خلکو راته وایي چې دا دغه دی سخي دی یو سخي ځوان دی دلته یې سره وړي دی الله به وفرمایي فرشتو ته چې د سپېمو کې ول زنځیر واچوئ فیسحب علی وجهه فی النار نبی علیہ السلام فرمایي پړ مخې مخ لاندې او شا بره په جهنم ته به پړ مخې راکاږي داسې به یې غورځوي نه را به یې کاږي او په جهنم کې به یې ورغورځار بل یو سړی به را مخکې کې وایه بنده څه دي کړي دي الله ما خو ډېر زبردست کار کړی دی ستا دپاره چې ته خوشحاله شې وایه بنده څه دي کړي دي ما جنگ کړی د الله په لار کې ستا په لار کې جهاد مې کړی دی او داسې جهاد مې وکړو ډېر کافر مې مردار کړل اخره کې شهید شوم نو ستا په لار کې مې شهادت حاصل کړی دی واقعي زما وروڼو د شهادت ډېر لویه مرتبه ده نبی علیہ السلام فرمایي د شهداو روحونه ارواحهم فی جوف طیر خضر د شهداو روحونه به په شنه الوتکه کې ناست دي لها قنادیل معلقه تحت العرش او د الله د عرش لاندې به جاری وي د دمې ځای نه به وي تسرح من الجنة حيث شاءت چې په جنت کې کم ځای خوښي هلته چکرې لګوي دا د شهید مرتبه ده لومبه مرتبه په جنت کې د پیغمبرانو ده دریم نمبر د صدیقینو ده او دریم نمبر مرتبه ورسره د شهداو ده د شهید ډېره لویه مرتبه ده ځکه چې د الله په لار کې یو سړي وینې تویوي خلق په دنیا کې عبادت هم کوي خو ځان هم بچ کوي مونځ هم کوي خو په ګرمۍ کې نه د اونې لاندې د سوري ته دا بادۍ لاندې په سوري جومات ته روان چې زم بچ شم او حدیث کې هم دغسې دي چې د خپل نفس در باندې حق دی نو خپل ځان هم بچ ساته لیکن جهاد کې دا نه وایي ځان بچ ساته او که ځان د شهید که نو نیغ په نیغه جنت ته تلل دي نو دا سړی به هم د الله په دربار کې وایي الله دومره جهادونه مې وکړل چې خپل سر مې ستا په لار کې قربان کړ ځان مې شهید کړ رب العالمین به وفرمایي او بالکل بنده ځان خو دې وجلی دی شهادت ته حاصل کړی دي جنګونه دې کړي دي خو ما دپاره نه دې نه چې الله خوشحاله شي دې دپاره چې خلق وایي چې انه شجاع ډېر بهادر انسان دی چې ډېر زبردست بهادر غټ پهلوان وګوره څومره جنګ یې وکړ څومره خلک یې مړه کړل وقد قیل او چې څه دې ویلي دي قد قیل ذلک هغه درته هغه خطاب میلو شوی چې څه دپاره یې دا کار کو په دنیا کې د هغه اجر ګټلی دی دلته یې سم نشته په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي پړ مخې به جهنم ته وغورځوي زما وروڼو هر کار چې مونږ کوو الله دپاره به کوو دې له به کوو چې الله خوشحاله شي دې له به نه کوو چې خلک راته وګوري او راته نسبت وکړي چې ډېر لوی بهادر دی او ډېر لوی سخي دی او ډېر لوی عبادت گزار دی او ډېر لوی عالم دی او ډېر لوی فلان کې دی او فلان کې دی که په دې مقصد د عبادت او په ډب ته دی وګورو اوبو ته دی له وکړو دې دپاره به عبادت نه کوو قرآن حکیم کې الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون اخیری سپارو کې دا صورت همیشه علما په دا او امامان په مانځه کې هلاکت دی تباهي ده د هغه منځګزارو دپاره چې هغې په منځ کې ریاکاري کوي الذین هم یراؤون دې له منځ کوي چې خلق وایي چې دا ډېر ښه منځګزار ویمنعون الماعون او دویم هغه انسان چې په ګاونډ کې د ګاونډي ضرورت پیښ شي د عام استعمال شی ته غواړي او دی نه ورکوي جام غواړي نه ورکوي پیاله غواړي نه ورکوي چجو غواړي نه ورکوي سسکوره بیلچي غواړي نه ورکوي دام الله فرمایي ویلون ډېر لوی هلاکت ته روان دی یو خاص څیزونه دي خاص استعمال والا څیزونه هغه چاله نه ورکوي خیر دی خو د عام استعمال شی به ورکوي پلیټو غواړي رکې بیا پیاله سسکوره جغ یوې یو شی دی ګورې ته به یې ورکوې خو چې څوک یې یوسي چې د خپل کار والي بیا به یې واپس هم راوړي دې زمانه کې خو چې دې سسکوره ورکړه او لږ پې څو ورځې تېرې شي یېره شي چې لکه د ما هغه خو ما دروړې وه دروازه کې مې وروړه به امید روړه
اوره په ډبولو دې نه وړه او دروازه کې مې ورډبو اجاب اخو ما درلېږلی دی چورلټ بیا تا ملامته کوي وایي په مارې د غلا دعوه وکړه زه غلی یم خدایه پاکه شعر یې مو واو او را باندې چورلټ د غلا دعوه زمانه داسې راځي او که سیکل دې چاله ورکړه پنچر پکې راشي دغسې به پې رواني او ټوپ پې برباد پنچر سفر به پې کوي د پردي شي به ته خیال بیا ساتي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کور کې ناستو وره دې قصې قسم په الله چې زمونږ علما دا بزرګان په شریعت عمل کوونکي بزرګي بزرګ دې ته وایي چې په شریعت عمل کوي بزرګ دې ته وایي چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل کوي دې ته بزرګي وایي دا ولی الله د زمانه قرآن حکیم کې الله فرمایي کنه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار دا الله دوستان دی باندې په آخرت کې يرني او کدا خلق مړ شو نو په دنیا کې ته مال دولت بچی پاتې شو باغې پسې باندې غم جن کېږي الله ولړې لوی انعام ورکړي خو دې څوک اولیاء یو قدمه استاد چې موږ ورته اولیاء وایو په دې پنجاب کې غټ غټ بریتي ګیره خړېلي او چیلم بس کی او موږ وایو دا ولی الله دا ولی الله نه دی دا خدا اولیاء الله جامه بدنامه کړ ګیره خړای لکم نه ولی شو غټ غټ بریتي پریخي دي لکم نه ولی شو منځ نه کوي الکه دا خو منځ نه کوي تو ورته وایي چې دا ولی دی اخو منځ نه کوي هو مولوی صاحب ایک نماز مکہ میں ایک بغداد میں ایک مدینہ میں دیکھو یو من مکہ کے کئی بل مدینہ کے کئی بل بغداد کے کئی دا دلتا من نہ کئی دیکھو آغا غدینو کے منځ نه کوي ما دې سړی خبره کولې او ځای کې یو سړی یادو پنجاب کې ډېر لوی ولی الله د زمانه ډېر لوی بزرګ نو ما ته تاسو کله پنجاب داخله کسه ډېر به درې غلیوانیان غوندي بلې مسله کې نو ما لکه داسې د ولایت په کې سړي وی متیا دې نه کوي مې ورکوټ وی نه ورکوټ او د اسماته نه وی مې وزغول نه کوي دا بزرګ شو متیا دې نه کوي دا بزرګ شو مونږ کې نه په یو تیګه ناشته بس او لګیا دا الله تعالی په ذات کې سوچونه کوي او فکرونه کوي خمنځ نه کوي روزه نه نیسي حج نه ځي ذکر او اذکار تسبیح په لاس کې نشتا غول نه کوي زبرګ شو متیا دې نه کوي زبرګ شو او د اسماته خود از برګې سره چې سړی د اسماته کې دا خو منافي نه دي چې سړی متیا دې کې دا زبرګ کېږي انبیاء کرام الله ته څومره نږدې او څومره وخت دی دا چې هغه به ضرورت راغی په واړه بول او تقاضا به خامخا وي کول کوي نه کول صحابه کرام دا غیر لوی زبرګان څوک نشته په مقدس مکه چې خوښ دی الله تعالی انبیاء او بیا انبیاء په دویم نمبر دا غي صحابه دي دا غي مرګري دي اغیم کی دنیا کې تقاضا راغلی دا ضرورت راغلی دی د ورو بول یادل ویو نو خو په پرده کې خلری په پرده کې هغه خپل ضرورت پوره کړی دی اوس یو سړی دا د نماته متیاز نه کوي مې دې بکې خود چپټ ټیم کې به کوي دا زمون خلکو زبرګي دا په دغه کې یو په څورته وي په ایمان سره شیبا حساب د توګه حیران بشي زمون دا پاکستان وزیر اعظم بتاغلا او پملا به راباو او هغه ته ننګا سیبوی د نوک نصره پوره بربند وې رامزبرګ ولی جامع نه غوندي هلکه جامع خو پیغمبرانو نه دی غوسته صحابه نه دی غوسته جامع نه غوندي او برمن شو خدا کافر بچي فاسق دی غټ فاسق عورت خلق تخکارا کوي ګناګار دی دا خو سخت ګناه کوي جامع نه چې ګرمي نه کیږي یخني نه کیږي زبر عجیب خبر یاد ساته زمارونو زبر څوک ته هغه چې قران ورته وي چې زه ورته ویم ته قران ورته وي جواب راځي قران ورته ذا الله ولي څوک دی چې قران ورته وي قران سوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله صفت کوي چې عقیده برابر راوي چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده هغه څه خشتخ کول عقیده وي مزیدار وکانو یتقون متقی پرهیزګار د تقوا درې مرتبه دي د کفر نه ځان ساتي د وړو او غټو ګناهونو نه ځان ساتي حتی چې کوم مباح کارونه دا غي نه ځان ساتي په مستحب عمل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعدار
خپل نفل کوي نفلی روجی نیسی مستحب کارونه کوي د غیبت نه او د ګناه نه او د حسدونو نه ځان ساتي دا نیک دی دا ولی الله دی دا بزرگ دی ګوره خبره مې دې پورې کوله او د سنت او تابعداري درته خیم مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دنیا د دغه نیکانو بزرګانو او د علماء او د پاکانو د لاسه الله پاک عبادت کړی ډېر اولیاء کرام علماء او نیکان خلق او صالحین هر وخت الله په دنیا کې ساتلي د خلکو اصلاح کوي څوک خلکو ته قرآن او سنت ښیي څوک د خلکو تزکیه کوي ذکر ورته ښیي سبحان الله لا اله الا الله او د اذکار او تزکیه کوي روحاني مشران نو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه کور کې ناشتي بیبي ولې او کاسه کې خوراک راوړو ته کېخو د بیبي نه تاسو کوی دا څه شی دی وې دا حضرت فلان کې گاونډه ستاره پر را لګل چې مولانا صاحب تکیره جدا وکړي یوه کتل وې دا لوخ خو زمونږ نه دی وې صاحب دا لوخ دا غویر دی لوخ کې راوړو ما تاسو ته ګرم کې خو چې دی لوخ کې وخره وې انا لله و انا الیه راجعون دا عالم پکور کې اوسېږي دین دې زده نه ک اوسېږي د مولا کور کې دین دې زده نه ک ویلې حضرت وې دا لوخه هغه زنانا د دې خوراک در رسول لپاره ورکړي د خادم لا دې نه چې اشرف علی دې پکې خوراک وکړي د اشرف علی د خوراک لپاره نه دی را لګلې صرف د خوراک پکې د مون کور تر رسول دې فورا دا لوخ روزګار کا خپل کاسه کې ډوډۍ واچوا او خادم له لوخي ورکړي چې گاونډي راورسي اله به د خوراک دې ته تقوا او پرهیزګاری تم لوخي کې چې خوراک راغی هغه لوخي کې بخورې نه هغه لوخي دی لدی چې تا کرے خوراک راورسو فورا هغه لوخي گاونډي کرا واپس ولېګا خپل لوخي کې ته خوراک واچو بیا نو جناب یمنعون الماعون قرآن حکیم کې الله فرمایي د عام استعمال شی به نه منې کې گاونډي او غواړي مسلمان او غواړي ورکې با او چې چا د ورکا هغه به داسې خیال ساتي لکه خپل سیده هغه چې کله پنچر شو ته په دې نه غزګي ته په پنچر بیا ده هغه چې دراوسو د شری د خوراک کړی دی تو په بربادي تیرې تبي یا سپوره دی واغښتو په کانو کې لګیو مخ ولا را بره او بیا مالک له ورکینه دروازې شاته ودره چې به هم نه ویل داسې بنه کړ د مسلمانه طریقه دا چې پردیش استعماله داسې د خپل شي کې سره استعمال او چې ضرورت دی پوره کې فوري به واپس کړي په دې وجه سوچاله شي نه ورته نو الذين هم يراؤون قرآن حکیم کې الله فرمایي چې څوک ریا کوي کوم مزګزار دا هغه د پاره ډېر لوی هلاکت او تبعی ده یو نیک انسان د بالخانه کې د قرآن حکیم تلاوت کوي پلار باندې یو سړی تیریږي دې په پوه شو چې دا پلار خلک تیریږي نو هغه تلاوت ډېر مزیدار په قلار کو لګي په زور دا خلک مې وویني چې دې په تلاوت کې چې هغه ووري یو بن شپږه یاتنه په زور او خلک لاړل جلال بیا بل تلاوت په قلار شروع تلاوت اخلاص کړو شو خوب کې الله تعالی وته محشر میدان خي نیکی خیداد نیکی کړی دا د اجر دی چې دا کوم تلاوت کو هغه ولرونه وې دا ست تلاوت ته د ثواب دی هغه کې یو څو آیاتونو چې هغه بالکل پکې نو ویسه دا صورت کو الله تعالی ما اوس تلاوت نو په دې کې خدا پنځه شپږ آیاتونه نشته د دې هم موږ تلاوت کړی دی وې او دا نور صورت دې د موږ لپاره تلاوت کو او دا پنځه شپږ دې اواز په زور کې هغه لاندې خلک یې ووري بس هغه وی ووري کنه موږ نه سغواړو عبادت چې کو خالص رب العالمین لپاره پټ بعد خلک وردا سی وي الکه حج دې کړی دی کنه او پنځه می کړی شپږ می کړی ریا باندې کې او الحمدلله خدای پاک را باندې حج ادا کړی تر دې حد پورې مولانا شریف علي صاحب یو ځل یو سړي څه خبره کوله وی صاحب دریم حج د چې ترې هم دا کار مې کو وی چپ دې نه خدا معلومه شو چې خلکو ته خای چې درې می کړی دوا چې حج لتلم لا التم یو کار دی دریم لفظ دی ولې چې دریم دی وی دا خلکو ته خای چې ګور دوه می دماغ کې کړی مونږ هم چې په لار روان یو بعد انساني پټ روانې خو چې مونږ ویني کنه تسبیح بر جیب نه وباسي داسې به اړه موري ته د خدای پاکو په خدمت کې هغه سړی مړ دی زه سره روانم دلته یو سړی مونږ بالکل نه کاو تکي مونږ نه کاو چې موري ته د څنګه مخه دلته راغی د جمعه دې دروازه نو تسبیح سره ضروري وستره جرار موري صاحب وې زه خدای شپې تهجد کوم کی سوره کاتبه کوم تهجد هغه خدا سي مسلمان تهجد پرې د مونږ راځه مستوم فرض مستوا تهجد پرې ده فرض مستوا دا بل تا عبادت خود عبادت چې کې پټ کوا خلکو ته مخ کارا کوا عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناستو دغه د جمعې ورځ ده
او لخکر یې لېږلی جهاد دپاره ډېر لرې د هغه لخکر چې کوم مشر کمانډر ان چیف و هغه ته به ساریه وې ساریه د هغه نوم ډېر د میاشتو په مزل لرې لېږلی په جمعې ورځ او په تقریر دوران کې آواز وکړ یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریه دې غر ته ګوره شابه ګورې د غر نه در پسې دشمن را روان دی شابه ورته تکړه شه ورته جومات کې په مدینه شریفه کې خلک ناست دی هغې حیران شو چې عمره ستا چې کوم سړي ته آواز ورکړه دی خو تا دومره لرې لېږلی دی چې د میاشتو په مزل لرې دی نه د تختاري نه د آواز اوري او دې نه آوازونه ورکې نو بعضې خلکو ویل عمر کمزوری شو بوډا شوی دی کمزوری دی بعضو وی نه دی که څه چل شته هغه تاریخ او هغه ټیم یې نوټ هغه ساریه چې کله د جهاد نه فارغ شو هغه جرنیل او راغې الله وله فتحه ورکړه غنیمتونه یې راوړل چا دې تپوس وکړ یاره وایي د جمعې ورځ وه او د مانځه ټیم و داسې څه ناشنا واقعه خو تا ته نه وه پېښه وایي ولې نه وایي څنګه وایي په دغه ورځ مونږ جهاد د دشمن سره زبردست جهاد دشمن مخکې مونږ ورپسې وایي دې کې مې یو غیبي اواز واورېده یا ساریة الجبل الجبل اے ساریه غر ته وګوره وی چې ما دا اواز واورېد ما وی چې والله انه لصوت عمر زما قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز د عمر فاروق اواز وی چې غر ته مې وکتل د غر نه راپسې نور دشمن را روان وی بس لښکر مې هغې ته متوجه کو شکست مې ولا ورکړ وی که د عمر دا اواز مې نه اورېدلی مونږ خو مخکې روان و شاته هم خیال نو هغې دشمن به مونږ میده کړي برباد کړي نو عمر فاروق رضی الله عنه ناس په مدینه منوره کې دی د میاشتو په مزل ته لښکر لرې دی په دې سترګو یې ویني هم او چې اواز کوي د ده اواز ورته رسېږي دا کشف دی بزرګي ده کرامت دی یو لوی عزت دی چې رب العالمین یو نیک انسان له ورکړي خبره مې رونو دې پورې کوله چې عبادت کې عبادت به پټ کې چې څوک درنه خبر نشي او په داسې طریقه به کې چې ریا درنه را نشي ریاکاری در نه ونشي ریاکاری ډېره لویه ګناه ده رکوټ شرک په تر دواړو جهانو مبارک سردار ویلی اوس به روم ستاسو په ذهن کې یو سوال راځي د هغې جواب درته چې دا چې را مونږ فرض مونځ کوو دا ټول خلک ته خبرېږي دا چې حج له مونځ ځو نو خامخا به خلک خبرې خور ته به وی رور ته به وی رشته دار ته به وی تعلقدار ته به وی خلک نه وایي چې حج له دي دا خو بیا ریاکاري شو یا چې بل داسې ډېر د نیکۍ کارونه دي زکات چې ورکړې خامخا چې بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکړې هغه خو ته خبرېږي زمارون را یاد وساتئ د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی که ستا په زړه کې دا وي چې دې خلکو ته ښیم دا ریا ده او چې ستا زړه کې دا نه نو که عبادت د خلکو مخکې هم کې دا ریا نه ده دا ستا د زړه سره تعلق دی که ستا زړه کې دی چې زه دا زکات ورکړه د خلکو مخکې ورکړو ټولو خلکو په مخ کې ورکوم او اعلان کوم چې دا زما زکات دی خو دې لپاره کوم که په دې مجلس کې نور څوک مالداري چې هغې عبرت والي و هغې زکات ورکړي نه څه ده یا که په ما سبا څوک بدګماني ونه کړي چې دې زکات نه ورکوي نو دا ریا نه ده ستا نیت روغ که دې لپاره زکات کاره ورکوي چې خلک وایي چې دی خو ډېر لوی سخي دی نو بیا ریا یا یو سړی دی هغه صدقه ورکوي جمعات کې راپاسي خلکو ته وایي الله مه بخلي جمعات کې کار کېږي یا دیدار کې کار کېږي او دې کې صدقه ورکوو او بیا په خپل اعلان وکړي چې د ماره طرف نه پکې دا 1 لک روپۍ یا 50,000 روپۍ دې لپاره دا اعلان وکړي چې نور خلک عبرت والي او هغې چنده شروع کړي دا اوس ریا نه ده ریا د انسان د خپل زړه سره تعلق لري که ستا په زړه کې دا وي چې دا کار د کوم او خلکو ته یې ښیم ریا شوه او که ستا په زړه کې دی چې دا کار د کوم الله دپاره که خلکو ته یې ښیم د عبرت دپاره یې ښیم چې خلک عبرت والي یا په ما سبا څوک تهمت نه لګوي یا د عبادت د خلکو مخکې کوم چې د خلکو توجه پیدا شي دا چنده د خلکو مخکې ورکوم چې نور خلک هم ورکړي دا خو ډېر بې ثواب دی وګټه دا بیا ریا نه د ریا تعلق تا ده ریا دا معنا نه ده چې ښکاره عبادت کې ښکاره عبادت خو هر ښکاره عبادت ریا نه حج چې سړی د ښکاره عبادت نه کوي سړی چې مونځ کوي جمع کې به کوي کور به نه کوي د کور 19 مونځونه او د جمع یو دا برابر ده جمع کې چې مونځ کوي خامخا به خلک خبرېږي زمارونو د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی که زړه کې دی چې خلکو ته ښیم دا ریاکاري شوه زړه کې دی چې د شهرت حاصل کم دا ریاکاري شوه او که زړه کې دی دا نی
ذکر دی چې الله خوشاله شي. که خلک یې ویني ودی ویني کنه دې کې څه دي؟ خلک ته خبرې کې خبر دي شي هیڅ خبره نه ده. دا بیا ریانه. دویمه مسله رونو دا وره په فرض عبادتونو کې ګورې ریاني فرض به کې د خلکو مخکې کوه فرض چې سبا در باندې څوک تهمت ونه لګوي چې دې مونځ نه کوي، څوک تهمت در باندې ونه لګوي چې دې زکات نه ورکوي، څوک دې بدنام نه کوي چې دې روژه نه نیسي، څوک دې بدنام نه کوي چې دې مونځ نه کوي. دا خلکو مخکې کوه چې بل مسلمان در نه عبرت والی وړه کې الله رضا راوله. نو فرضو کې ریاکارۍ نه، نفلي عبادت کوشش کوه چې بالکل پټو. زمونږ یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی او یو کتاب یې لیکلی دی، ډېر لوی کتاب هدایه ورته وایي. په یوه دوره کې طالبان یې وایي. د هغې مصنف دی علامه مرغیناني رحمت الله علیه. هغه 14 کاله بلکې یو قول کې 15 کاله ده، 15 کاله روژه نیولې او په دې 15 کاله روژه کې ته نه ښځه خبر ده او نه دې بچي خبر ده او نه دې شاګردان خبر ده. وروسته دې بیا خلک نه مرده پس خبر شو، وروسته بیا حل ویلې مخکې حل نه دی ویلې. ابه څنګه وه بیبي وله ډوډۍ راوړه چې راوبیاړه یې کېره دلته ډوډۍ به یې پې کېښوده او ښځه به کور ته لاړه، دروازه به یې د کور بنده کړه، د جومات دروازه به یې کړه او په شاګرد ته به یې دې خوا راشه دا ډوډۍ وخوړه، شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه، د غرمې ډوډۍ ته به دا جل شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه. وی ښځه اوس ابه لاړ شاګرد بیبي ته به یې اواز وکړه وی راشه لوښي یوسه. بیبي به دا ګمان وکړو چې ډوډۍ ده وخوړه او منځ کې به یې ډوډۍ په شاګرد خوړلې وه، شاګرد ته به هم پته نه او ماښام چې بوله بیبي ډوډۍ راوړه نیمه به یې وخوړه او نیمه به یې کېښوده. بیبي ته به ورته په دې څه کوې چې نیمه دې پرېښوده؟ وي دا پرېږده د شپې بیا د بعد اوږې شمه دا به زه خورم. ابه یې نه خبرو چې پېشمني دی ساتم، په هغې به یې خپل پېشمنۍ کو. نو 14 یا 15 کاله چې یو سړی روژې ونیسي او خپله ښځه ته خبر نه شي دا د الله لپاره ده وګڼه. نفلي عبادت کوشش کوه چې پټ کړې، نفلي عبادت او فرضي عبادت کاره کوه، هغې کې ریاکاری نه راځي. او د نفلي عبادت متعلق یو څو کسان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت کړی ډېر زیات. وی د الله د عرش لاندې به د قیامت فرض یو پکې داسې دی رجل تصدق بصدقة خیراتو کی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. په دې خلاص چې خیرات کی دا قسم ته نه خبرې، دا نفلی خیرات. فرضی خیرات چې کې زکات ورکې، عشر ورکې، صدقه فطر ورکې، قربانی کې واجب، دا د خلکو مخکې ښکاره کوه چې څوک تهمت در باندې ونه لګوي، خو نیت د الله د رضا دپاره کوه. د جومات چنده ده نیت د الله دپاره کوه، ریاکارۍ دپاره نه. او د خلکو مخکې ورکړه چې بل مسلمان د عبرت والي چې بل هم هغسې چنده ورکړي ستا به ډېر لوی ثواب وشي. نو په فرضو کې د مارونو ریاکاري نه، نفل پټ عموما کوه نو په هغې کې هم د ریا نه خلاصې. زمونږ بعضې وروڼه په ډېرو غټو غټو ریاکارو کې مختلف دي. خیرات به وکړي بلا پیسې به ولګي، نیت به شي. بعضې وخت یو سړی مړ شي او غریبي نو مونږ یې بچو ته وایو چې بس دا اسقاط او خیرات ورپسې مه کوه. اوس قرض رالی نو چې قرض رالی نو دا خو خبره نه ده، مه کوه دا خیرات. بس پلار چې دی په ژوند ځان له کوم عمل کړی د هغې به وله الله اجر او ثواب، او که ډېر د پلار خوښي نفل کوه د هغې ثواب ورته بخه. مونږ ته پته چې غریب دی، زوی هم غریب او پلار هم غریب، مه کوه. د دوکاندار نه قرض صابونه اخلي، داسې ده او که نه؟ روجې غوړي د دوکاندار نه قرض راوایي، اپې پوري بیا نه ورکوي، غاړه یې بندوي. او که مونږ ورته یاره مولوي صاحب سبا به خلک وایي چې دی پلار پسې اډو څه ونه کړل، د الله بنده 15 دغه دی ولګوه ډکر یې وګورئ. د څلوېښتۍ دا دیګونه مه پخوه، مه کوه. د جمعې دا دیګونه مه پخوه، هلکه غریبې مه کوه. او که خامخا کې جمعات کې ورکا، لاره کې ورکا، لختې پې جوړ کا، پل پې جوړ کا چې د مسلمان سره پټ امداد وکړه، مه کوه را دیګونه مه پخوه. او زمونږ د خیرات الله دې رحم وکړي دا ګوره ټول د ریاکارۍ خیرات. یو بزرګ چې ته یو علاقه کې اوسېده، پخوا خو به دا وینځې او مریان غلامان ډېر، اوس هغه دور ختم شوی دی، دغه څیزونه نشته. نو یو لوی مالدار سړی تاجر سوداګر هغه چې ته په سفر ته او چې تجارت ته به خلک په سفر باندې تلل، نو
هغه به ډېره موده تقریبا میاشت 2 میاشتې بار تېرول او پیاده سفر به وي. هغه سره یو وینځه وه ډېره زیاته خوبصورته خشته وه او د خوښه و خدمت به یې موله کو. نو دې غریب په یارېده که دا وینځه ځان سره په دې سفر بوځمه هلته خو به یوازې یم په قافله کې زما دې وینځې ته څوک نقصان ونه رسوي. زړه کې سوچ راغی چې دا به م په دې کلي کې پرېږدم نو حسن دلته کې څوک زیاتې ونه کړي. نو په هغه کلي کې چې کوم نیک انسان وینځه یې بوتله و هغه ته یې ویل چې دا تا سره ما نه پرېږدي. هغه وی خدای ته وګوره ما په فتنه کې ماچوي. وی نو ځان سره یې بوتلې شم نه په لاره پې یارېږم. دلته یې رشته دار که خپل کور کې م نشم ساتلی دلته مې م یاره ده او ته راته نیک ښکارې ښه سړی ښکارې بس تا خدمت به کوي وینځه ده چې تر څو زه نه یم راغلی. هغې غریب ورته ډېر نیکړې نیکړې کړو هم پوه شو چې یاره د دې غریب مجبوري ده وي ښه د ډېره ښه. هغه سړی خو لاړ په سفر او دا بزرګ چېرته دا نیک سړی یو ځل د کور نه راووته پر یې وینځه باندې د کوټې نه چې راووت نظر کړی ډېره خوبصورته وه د ورته نظر وکړو اگر چې څه غلطي ګناه ده ونه کړه خو داسې د هغه د ګناه نظر یې ورته وکړو چې ګناه نظر یې ورته وکړو نو فورا بیا ستومانه شو د الله نه یې بخښنه مو غوښته چې الله معافي غواړم ما نه غلطي وشوه. خو دا نیکان خلک چې ګناه وکړي نو پرې جاړي او مسله هم دا ده چې د یو سړي نه ګناه وشي او توبه وباسي نو بیا مو جاړه الله ته استغفار وکړه 2 رکعته صلات توبه وکړه الله ته زاري وکړه معافي وغواړه. د یو خپل پیر صاحب راغله یاره وي دغسې یو غلطي رانه وشي یو ګناه رانه وشي ما خو د الله نه بخښنه غوښتې ده معافي مې غوښتې ده خو تا ته مې چې د الله په دربار کې راله سوال وکړو. هغه به ورکړه چې دې لږ زه وکړو چې آینده لپاره احتیاط کوي. وی ښه نو فلانکي کلي کې په فلانکي ښار کې زما یو استاد زما پیر دی هغه له لاړ شه ابدا د الله نه سوال وکړي نو چې هله نه بخښنه وغواړي الله به دې وبخښي کار دې غلط کړی. وی صاحب څه نوم یې دی په فلانکي ښار کې د فلانکي یې نوم دی او په فلانکي محله کې اوسېږي. دی پیاده هغه ښار ته لاړ بلا مزل و چې ورغی تپوس یې وکړه د هغې محلې وی دغه هغه محله ده او د ده خو ښکلې پټکې دي ږیره یې د خشته د شریعت جامې یې چولې چې په هغه محله باندې ورغی هلته یې تپوس وکړو دلته فلانکي سړی یو بزرګ دی نیک دی نوم دی شته هغې داسې نیغ پاس ورته ګوري وی صاحب څه دی بازار کې څه کوي وی دا یو سړی مې په کار دی دا بزرګ وی نه صاحب دا بزرګ نشته او صاحب دا بازار ستا د تلو دی نه وی ولې وی دا خو د چکلې بازار دی د ګناه د ډمتوب بازار او دا ته چې کوم نوم یادوې نو داسې یو سړی په دې بازار کې شته خو ډم دی ډم غلط سړی دی دلته اوسېږي دلته یې کور دی او صاحب ته هغه خو ستا سره مناسب نه دی او ته چې څوک تپوس کې رانشته واپس خپل پیر ته یې وی صاحب تا چې لېږلی وم خو هغه سړی خو مې پیدا کړه خو هغه خو د ډمخانې او د شرابخانې بازار کې اوسېږي کور یې په هغې کې او خلک وایي چې ډېر ګنده سړی دی او د هغه نیک بزرګ خو ما پیدا نه کړو هماغه سړي له راشه چې کوم خلک درته وایي چې ګنده دی همدله ورشي دې به د ده ته ووایه خپل حل ورته ووایه دعا به دله وغواړي الله به دې دې چې راغی اوس په هغه بازار وردل نه خلک ورته نیغ نیغ ګوري د شریعت جامې دي پټکې دي خلک هم حیران دي چې دا مولانا صاحب دلته څه کوي رښتیا چې داسې ګنده ځای وي او هغې ته نیک سړی ورځي ټول خلک د هغه په تماشې تپوس یې وکړه فلانکي سړی وی دغه مخامخ ګورې د دروازه وډبولې یو خشته سړی وله راووت وی څه کوې وی زه صاحب تا سره مې یو څه خبرې وراځه یو کوټې ته پرېږدي اوس په هغه کوټې مخې ته یو خشته هلک ورسره ناست مزې ده او یو خشته ښځه ورسره ناسته ده او مخې ته ورته د شرابو لوښي پروت دی وی ډېر بدګمانه شوم چې یاره ما سره خو هغه خپل پیر استاد ډېر بد وکړل دې شرابي دی راولېږل مخکې د شرابو لوښي ورته پروت او د هلک ته ګوره دا ورسره نوجوان خشته هلک ناست دی او دا زنانه ورسره خوبصورته داسې مصیبت باندې ککړ شو د خپل پیر د استاد ما سره بد وکړل داسې ځای ته یې زه راولېږلم یا راسم راغلی راشه تا نه پسې دی حال ورته ووایه چې دغسې زما نه ګناه شوې ده بیا کې وایي چې د ګناه تفصیل ورته مه کوه بس هسې ورته ووایه چې راغلی م او ما ته دعا وکړه څه ده ته اوس خپل حال وایه چې ما سره وینځه امانت یې ښودلی شوی او زما نه غلط نظر ورته شوی دی حال ورته مه وایه دا څه خراب سړی دی ډېر مې بدګمانه شو خیر حال مې ورته ونه وی خو دونه مې ورته ووایي چې صاحب زه راغلی یم تا دپاره چې ته ماله د الله په دربار کې دعا وغواړه وی داسې پورته کړل او دعا یې ورته ډېره مزېداره وغوښته وی ما ته چا رالېږلې مې چې صاحب فلانکي رالېږلی ښه
وی ما ته تاسو کو چې سیب یو تاسو ته نه او نورال نو ته نه ما څه کو تعالو نه وي چې ما به تاسو السلام ودا دي ځان له خدای نه سوالونه او سیږي کوم ځای کې دا ناس سره سوق دي او مخکې شراب کوزلا بیا پرته وی ما ته چې ته دومره نه کې چې تعالی د خپل پیر راوړي تر شراب خانه پدې بازار کې ولې اوس تدم توپ دی بازار او شراب د مخ کې پراته دي دا خشتا لګ در سره ناس دا خپل قدر سره ناس سره نو نیکان خلک داسې کوي زه خو خپل پیر راولېږم دا حکم مې ومنه خدا نیکان خلک داسې کوي ما ته وی چې داسې کار دی چې دا شراب نه دي زری د هغې نه په جام کې راوالو ډپې و اوالوس او دا مې زوی را لږ ښه د پردې نه دا مې زوی او دا مې خپله د نکاح ښځه د پردې نه یاره وی لږ مې زړه مطمئن شو چېره دا خو معلومیږي دا چې دا سړی دا خو ما پې بدګماني وکړه منځ کې خو دا خو یې خپلو قتل نو مې چې ته دومره بزرګ سړی نو ته د شرابخانې په دې بازار د ډمتوب بازار کې ولې اوسې چې د بار جومات کې ولې نه اوسې یا نیک ځای پاک ځای ته ولې نه ځې یاره وی دلته ځکه دی یم چې که داسې ښکاره کوي چې د عبادت کوم او د نیکي کوم څوک هم دې له نیک سړی دی بزرګ سړی دی د کشف خاوند دی ځان له خپل مونځ دی جومات ته په دې لار راځي خلک پرې ګمان د شرابي کوي او منځ کې سړی خپل عبادت ګزار او نیک انسان دی د کشف وایي د بزرګانو ته الله تعالی کوي کوم څیز چې په ظاهري سترګو نه ښکاري د زړه په سترګو الله ورته ښایي کشف ورته نبی علیہ السلام فرمایي یو حدیث درته ووایم وی خراب ولیمه او ډیر خراب خیرات کم یو دی خراب ولیمه د واده ډوډۍ او خراب خیرات هغه دی چې مالدار ولا راغواړي او فقرا وطن راغواړي او چې مونږ ودونو راغواړو کم خلک راغواړو د چارسدې پورې د پیښور پورې چې کم موټر والا مالدار خلک یې راغواړو په کلي کې یو د ګوتې ګوتې مالدار ګورو راغواړو او چې کوم فقیر مسکین راشي نو هغه ته په دروازه کې غټ دانګ والا کینولي چې دا باندې پرې ماشومان شراب چې دا پرې نه دي دانګ والا دې په دروازه کې ودروړي دي پیدا را ماشومان دي به څو ډوړي دا فقیران او مسکینان دي راځي کنه خوري دي څونه به خوري نبی علیہ السلام شر الطعام شر الولیمه وتویل چې دا ډېر خراب خیرات دی چې کوم له مالدار خلک د نوم لپاره راغواړي او غریبانان باندې کې هغوی نه راغواړي نو کپلار پس خیرات کې یا صدقه ور پسې کې پټ کاوه هیڅوک ما خبره وخوا کې د ګاونډي غریب دی هغه ورکړه کنه څوک ته خبر ما جمعات کې ولګاوه لا لختي کې ولګاوه او کنیت دې چې سبا خلک بسوي وای ګټلې ولا رو خیرات نه قزان پسې په جون دغه خیرات کوي کنه جام دې خیرات نه کوي ها ټیک ته مالې پاتې دې خیرات ور پسې وکا صدقه ور پسې بالکل بشک وکا دغه پلان دغه تر دغه ماما د دې مور د دې نیا در باندې حق دی وکول په صدقه او خیرات پټو کا جسو خبر نشي او جاری صدقه وکا او دا نیت مکو چې خلق بسوي کنيت دې دا چې خلق بسوي یا پسې به خبرې کوي نو دا راته رښتیا په دې جمعات کې مې پیسې داسې ډاکټر ورزولې بس او بیا دې زمانه کې روجي په خلکو خوري الله اکبر تو بسوي مړه سیو کړولې چې روړې نشو ورکول نو اسیمون پادا بولو مړه دستړي مشیم نو چاته دستړي مشیم نو شوې الله هغه بچاته غریب رسیدلی چاته باندې رسیدل ابل وای زمړه ډلې پکې جوړو ډلې چې ټوخکای دغه تکي وای ډلې پکې جوړو ډل دا داسې ډوړې سو پخې ابل وای مړه هغه د آدم علی السلام د زمانه می خې پکې را پردولې دغه کړه تا باندې خرڅ کړي خو نه راکړ دا غریب دغه واسه ته خشي خړلې باندې واه قدرت نه کېده نه باندې خړل وایسه را پازات یو به یو سره لګي خړوړې به خړلې قسم په خدای کې پیرا ګرځي خپې تشرو پړسې مونږ ته پټې مونږ سره یو ځای خوري مونږ یې خې برابر خوري خپې ځان موړ کی الکه جدل پکې د لومبین وړای والا بل مخ واه پکې خراب ده دوه کې واغې ته درې مې مخ نو الته په خېټه شنو پړسولا اله تیرا پاسې دې چې پینځه شپږ غوړې بیخ دی ولو وست اوس په لار لګي چې خرابې وروږي مونږ بیا دا ډوډۍ غانې ورکړ ټول ورځ هم دقه لوبې ټوکې څوک د پلانکي د واده صفت کوي او څوک د هغه د واده او صدقه رنګې د مړي خیرات هم دنیا ولا ګټلې وه بلا جایدادې پرېښو د سپېره په هغه خیرات کې هم نصیب نو او روجې به پر سیک پخې کړې مړه غوښه پکې نه وه ابل هغه چڼسم کاڼي پکې پراته
دغه زموږ د خیرات نه کړی در باندې نه خرڅه کړې ده او نه در باندې په زور خوري خو د هغې غریب چې څه وس و هغې درته کېښوده چې د خوړه ته کېږي خورا او که کاڼي پکې پراتې مې خوره که ما ته خو یو نه وې مړي وله زه ښخوم او خیراتون له خلک راغواړ بیا به دله زه مړی ښخ کړم هلکه مړی چې ته ښخی دا په اجرت ښخی په بیه ښخی که ثواب دپاره یې ښخی دا خو ثواب دی د مړي په دفن کې په کفن کې او په ښخولو کې اجر او ثواب هغه هم پکار دي مونږ خلک هم بد کوو مونږ خلک هم بد کوو چې څوک د مړي خدمت کوي او څوک د واده کې ولاړي څوک د مړي کې ولاړي څوک د مېلمنو خدمت کوي پکار چې د خیرات ډوډۍ په دغې خلکو وخورئ د بار خلک وروسته دي خو که داسې ونه کړي نو تاسو هم ځان له مه خرابوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر ډېر چې په دې یارېږم چې زما امت بګې رکوټ شرک دی صحابه تپوسو که قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله رکوټ شرک څه شی دی الریا والسمعه دې لپاره کار کول چې خلک یې وویني او چې شهرت مې په خلکو کې چې دا یو نیک سړی دی او بهادر انسان دی الله دې مدینه په امن کې وساتي یا الله زموږ ټول عبادتونه قبول او منظور کړي خدای د نیکو توفیق راکړي الله که زموږ په نیکو کې څه غلط نیتونه راغلي ریاکاري راغلي یا د شهرت نیت هم راغلي الله د جمعې مبارکه ورځ د ستا په دربار کې موږ معافي غواړو که راته معافي وکړي دا یو مسله درته وکړم که چا یو صدقه یو عمل په ریاکارۍ کړي که نه نو هغې توبه وباسې الله بیا قبول دا توبه الله ته وباسې چې الله تعالی بیا به موږ د عبادت ستا د رضا دپاره کوو او اوس هم چې موږ کوم عبادتونه د ریاکارۍ کړي دي موږ د هغې معافي غواړو بیا به داسې نه کوو نو الله تعالی توبه قبلوي الله دې زموږ توبې قبولې کړي الله دې موږ د آفتونو مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي پروردګاره که څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي الله زموږ د حیا ژوند نصیب کړي الله د رسوایۍ نه مو ساتي د ذلت نه مو ساتي پرده را باندې راواچي په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي د ذلیلوالي او د رسوایۍ نه په امن کې وساتي پروردګاره مسلمان چې په کومه ځمکه او په کومه خاوره د غربت او د بېکسۍ او د مظلومیت په ژوند کې دی الله تعالی ته ورله فتح او نصرت ورکړي څومره کافران دي په مقدس ځمکه الله دې مسلمانان کې او که په قسمت کې اسلام نه الله د ځمکه پیدا کړي د ځمکې باطن پیدا کړي او مسلمان ته خلاص کړي اخر وخت کې په خپله کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 211 نمبر کیسټ کې تاسو د ریاکارۍ بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12